بسم الله الرحمن الرحیم. د اس وایس ټلویزیون قدرمندو کتونکو، نن د اس وایس ټلویزیون د نشراتو په لړۍ کې د هغه شخص خواته راغلي یو چې انځور یې په ټولیزو رسنیو کې ډیر کته پورته کیږي، مګر هغه شخص لا تر اوسه څوک په سمه توګه نه پیژني چې نوموړی څوک او د کوم ځای اوسیدونکی. په دغه پار موږ لازمه وګڼله تر څو د نوموړي خواته لاړ شو، هغه پیدا کو، د هغه سره د دغه انځور اړوند مرکه وکړو. نوموړی د کوم ځای دی، چیرته یې وظیفه ترسره کوله، او په دغه حالت کې چې انځور اخیستل شوی دی آیا بې پامي ده که د نوموړي په خوښه دغه انځور اخیستل شوی. نو له دغه سره خبرې اترې کوو، مرکه کوو، ځکه په دغه انځور باندې د بېلابېلو اشخاصو لخوا په ټولیزو رسنیو کې لیکنې کیږي. بیا رنګارنګ تبصرې هم د هغه اشخاصو لخوا چې د انځور یې لیدلی وي ترسره کیږي، مګر د دې د ژوند په حقیقت باندې لا تر اوسه څوک نه دي پوه شوي. د نوموړي انځور خپور مګر پیژنګلوي خوندي ده. شهابالدین شاداب، تاسې ستړي مه شئ، هرکلی درته کوم او مننه هم در څخه کوم چې موږ ته مو د مرکې کولو لپاره وخت راکړه. ژوندی اوسئ وروره، هرکله راشئ، خدای مو راوله، ښه راغلی. تاسو نه هم مننه کوم چې مال هم وخت راکړه او یو څو خبرې یا بنډار سره وکړو. ښه راغلی. مننه. شاداب صاحب، ستاسې انځور په ټولیزو رسنیو کې ډیر زیات خپور شوی دی، بې انتها. لوړپوړي چارواکي هم دغه انځور پوسټ کوي، مګر ستاسې شخصیت تر اوسه چا په سمه توګه نه ده پیژندلی چې د دې انځور اصلي څښتن څوک دی، د کوم ځای اوسیدونکی دی او دا انځور یې کله اخیستی. که راته ووایي چې تاسې د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ، خپل هغه پیژندګلوي د دې مینهوالو سره شریکه کوئ، د دې لیدونکو سره، نو دغه به ښه خبره وي. ولې نه وروره، نوم مې تا مخکې مو واخیسته، نوم مې شهابالدین شاداب دی، د کونړ ولایت د دری پیج ولسوالۍ د بارکنډۍ د کلي اوسیدونکی یم. او د وظیفې خو وظیفه مې د 205 اتل قلو اردو د 4مې لیوه د 3م کنډک مربوط ومه، په روزګان کې مې وظیفه وه. نو انځور جګیږي را جګیږي، خیر انځور ډېرې خبرې لري، خو داسې و چې انځور نو هغه کوم درد چې دی هغه د انځور کې چې لیدل کېږي هغه نو زه نشم نن بیانولی او په زړه کې مې دی. شاداب صاحب، مننه. تاسې خو دغه منئ چې انځور ستاسې خپل دی، دغه انځور کوم چې د شلیدلي څپلو، د ببر سر، په خاورو خړ څېره او د شلیدلي دریشۍ سره اخیستل شوی دی. ډېر په ناپامۍ کې، ډېر فکر تصور کې ناست یاستئ او داسې معلومیږي چې ډېر زیات درد لري. زه نه غواړم چې د هغه درد اړوند خپله یو څه ووایم، خو ښه خبره دا ده چې تاسې خپله د لیدونکو ته قناعت ورکوئ، ځکه په ټولیزو رسنیو کې چې کمې تبصرې ستاسې د انځور اړوند کېږي، ډېرو اشخاصو به لیدلي وي چې یو زه هم د هغه اشخاصو له ډلې څخه یم، د هغوی د جملې څخه یم چې دغه تبصرو اړ کړم تر څو تاسې سره د نږدې نه وګورم او د دغه انځور اړوند له تاسې څخه واورم. د ټولو ملګرو دوستانو چې څوک انځور ویني او خپل نظر پې ورکوي، که غلط ورکوي او که ښه ورکوي، زه ترېنه یوه خاصه مننه کوم، ځکه چې دا د دې مینه ده، د دې نظام سره مینه ده، د دې سربازانو سره یې مینه ده، د دې وطن د ساتونکو سره یې مینه ده. دا چې بیا نو څوک غلطې خبرې کوي هغه د هغې خپل مربوط کېږي. انځور مې خپل دی، تر شا یوه لویه قصه پرته ده. دغه انځور چې څه رقم په درد کې ښکاري، د لیدو نه همداسې ښکاري چې دا یو دغه شخص به یا دا زه مثلا زه په دغه وخت کې د ډېر یو غم او د ډېر یو فکر، مثلا د دې انځور تر شا ډېر یو دردونکې قصه ده، په ډېر درد په حالات کې ومه دغه وخت کې، نو نشم کولی چې هغه داسې د میډیا مخې ته ووایم، ځکه چې ځینې خبرې داسې دي محدودیتونو کې باید دي. سمه وایي شاداب صاحب. که راته ووایي چې تاسې په کوم ولایت او کومه ولسوالۍ کې مو وظیفه ترسره کوله او دغه انځور چې در څخه چا اخیستی، آیا شخص یې معلوم دی دغه انځور د تاسې څخه چا اخیستی؟ وظیفه خو زما تقریبا د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ مربوط وه، په 3م کنډک کې. هغه شخص مې ډېر نږدې دوست دی چې چا انځور اخیستی و، د نږدې دوستانو نه چې دا سنګر ملګری مې و، ډېر وخت به سره یو ځای ګرځېدو، سره یو ځای به کېناستو، په یو سنګر کې به جنګېدو، د دشمن مقابل کې به موږ سره یو ځای حرکت پیل کوو.
ډېر نږدې دوست مې دی، خو بیا دا انځور چې چا جګ کړی دی نو دا اوس ماته پته نشته دی. فیسبوک ته چا جګ کړی دی مثلا اولنی نفر څوک دی چې دا انځور یې شیر کړی دی جګ کړی دی. زه په هغه وخت کې په وظیفه کې وم، رخصت راغلی وم، بیرته وظیفې ته لاړم. چې کله لاړم 2 میاشتې مې تېرې کړې هلته. موږ به تقریبا داسې 1 ساعت 1.5 ساعت په اندازه مزل کوو غره ته، بیا به م زنګ ووهو کور ته چې یعنې موږ ژوندي یو، موږ ښه یو، بس تاسو څنګه یاستئ. نو ما یوه ورځ دغسې پورته شوم غره ته، زنګ چې کور ته زنګ ووهم یو احوال ورکړم کور چې زه ښه یم که نه. چې کله مې زنګ ووه ورور مې د الله ژوندی ولري، هغه راته وویل چې ستا یو انځور جګ شوی دی او ته داسې انځور تا جګ کړی دی چې دلته خلک ډېرې خبرې پې لیکي، څوک بدې خبرې لیکي، څوک ښې لیکي. زه بیخي خبر نه وم، خو چې دا خبرې راته وکړله بیا نو ما ویل چې وروره زه دونه 3 ساعته 2 ساعته مزل کوم د دې دپاره چې تاسو ته یو خبر درکړم چې زه ژوندی یم، ښه یم، روغ یم. څنګه زه دلته انټرنیټ استعمال کوم یا څنګه. خو بیا ویله وی نه تا نه دی جګ کړی. بیا څو ورځې چې کتلي وو دا فیسبوک یې کتلی وه، خوا دې خوا نور چینلونه یې کتلي وو، بیا ویل چې تا نه دی جګ کړی، چا بل چا جګ کړی دی، خو چې څوک دی هغه سړی هم اوس نه معلومیږي. په 2-3 ورځو کې بیخي نو ډېرو خلکو دغه که جګ که نو اوس هغه سړی هم اوسه پورې مې پیدا نه کړ. شاداب صاحب دغه انځور له تاسې څخه په ارادي ډول اخیستل شوی او که نه په غیر ارادي ډول باندې اخیستل شوی؟ اوس تاسې په خپله خوښه انځور اخیستی که نه په بې پامۍ کې مو انځور اخیستل شوی؟ دا انځور خو داسې و چې په دغه وخت کې مخکې مې ویله چې په یو ډېر درد کې وم، ډېر یو د غم صحنه وه، ډېر یو سخته صحنه وه چې دغه وخت کې زه ناست وم. که سړی دغې انځور ته ښه دقیق د هرې زاویې نه وګوري نو خپله به م پوه شي چې یاره دا انځور داسې په قصدي ډول نه دی اخیستل شوی، د دې په لکه زما په خوښه نه دی اخیستل شوی. شاداب صاحب بله خبره په انځور کې چې موږ ګورو ستاسې شلېدلې څپلۍ پښو دي چې ډېرې زیاتې خرابې شوي څپلۍ دي، دریشي مو هم ډېره خرابه ده او تر څنګ یې بیا ستاسې ویښته چې په دوړو باندې ککړ دي. آیا د اوبو او د بوټونو نشتون؟ دا عابد صاحب ستاسو د پوښتنې په جواب کې زه به دا ویم چې عسکر وایم دې ته چې ببر سر وي، شلېدلې دریشي وي، خیرنه دریشي وي، شلېدلې چپلکې وي، شاید نه وي چپلکې، بوټ نه وي، شاید سنګر دی، هغه کې همداسې وضعیتونه راځي. دا چې زه ببر سر او شلېدلې څپلکې او خیرنه دریشي نه، د اوبو مشکل به هم نه و، خو په دغه ورځو کې په دغه وخت کې چې دا زه په کوم وضعیت کې یم داسې یو پیښه شاید واقع شوې وه چې یعنې زه دې ته نه یم جوړ شوی چې یا دې سر ووینځم یا دې زه دریشي صفا واچوم یا دې بوټ په خپو کړم. خو ما مخکې مې وویله که نه چې یو دردونکې قصه شاید د دې عکس نه شاته پرته وي، هغه زما زړه کې ده. نو دا خو معنا نه لري چې یو سرباز دی حتما یا د بوټ په خپو وي او یا د سر دی ویښتان دی صفا وي، دریشي دی برابره وي. معنا دا ده چې عسکر چې یي نو بس ساتونکی هر وخت کې په هر برخه کې چې په هر ځای کې وي، د هرې زاویې نه چې مثلا د عکس ته څوک ګوري هغه د هغې خپل کار دی. شاداب صاحب زما پوښتنه په دې ډول وه چې آیا تاسې ته د اوبو د بوټونو د دې خوراکي توکو د شیانو رسیدګي نه کېده که نه تاسې سره موجوده وو، تاسې دلته جوړ شوي نه وئ تر څو مو هغه په پښو کړي وئ یا مو ځان وینځلی وي؟ نه، اوبه م وې، بوټ م و، دریشي م وه، هر څه و. خو دا داسې وضعیت و دغه وخت چې موږ د معربې د حالاتو نه بیرته راستانه شوي وو. خو معربې معنا چې دا حتما یو څه به پېښ شوي وو، جنګ له تلي وو یا به کوم عملیات. مننه شاداب صاحب، په دغه وخت کې ستاسې لویه هیله څه وه؟ په دغه وخت کې چې تاسې سوچ کوو که نه نو لویه هیله مو څه وه؟ عسکر نوره لویه هیله څه لري خو چې کاش دا جنګ ختم شي، یو سوله ییز ژوند ولرو ټول افغانان، زموږ هیواد دا بچیان همداسې چې څوک یې په څه نامه وژني، څوک یې په څه نامه وژني، د دې دا مرګونه بند شي. مننه شاداب صاحب. آیا تاسې نشه کوئ؟ ځکه زیاتو خلکو په تبصرو کې تاسې ته د نشهیي خطاب کړی، آیا نشه کوئ؟ دا د خلکو خپل نظر دی، خو زه یوه نشه نه کوم.
هېڅ کومه نشه نه لرم خو دا چې تصویر مې لږ شانې هغه چا چې ویستی و زه پرې نه وم پوه چې دا مانه تصویر زه خپله هم دغه تصویر نه 3-4-5 ورځې وروسته پوه شوم چې یاره داسې تصویر مانه چا ویستی نو هغه تصویر دا خبرې کوي چې یاره دا سړی به حتما کومه نشه لري دا خو د دې خلکو نظریات دي چې زموږ د نظام نوم یې بد کړی چې یاره حتما که څوک اردو ته لاړ نو هغه به نشهیي هغه به نشهیي کېږي نه دا نشته اردو کې اردو چې دا یو مدرسه ده د دې یو مکتب دی د ځوانانو دپاره دا یو روزنتون دی زه وایم ځوان دی لاړ شي اردو ته هلته دې وظیفه وکړي مننه شاداب صاحب تاسې اوس وظیفه خوشې کړې آیا ترخیص مو اخیستی که نه زه الحمدلله زه د الله نه په دې شکر ګزار یم چې زه لاړم د خپل ملت د خدمت دپاره خدمت موده مې پوره کړې ده ترخیص مې اخیستی دی په دغه سختو شرایطو کې ما خپل مراد ضعیفه نه که بیا مې هم ترخیص واغسته او انشاءالله په آینده کې به بیا هم کوشش کوم چې د دې ملت دپاره خدمت وکړم بیا لاړ شم بیا کوم خدمت وکړم دا زما خاوره ده په ما حق دی مننه شاداب صاحب د دغه انځور د خپرېدا وروسته تاسې څه احساس درلود نو زه ښه نه وم خبر چې کله رالم بیا مې چې کله د انځور ولید هغه منفي خبرې خو د هر سړي خپل نظر دی کله چې ما مثبتې خبرې د خلکو ولیدلې نو زه ډېر خوشحاله وم سره د دې چې د انځور د ډېر داسې د یو چا په طبع نه وي که نه مثلا زما په طبع نه و خو بیا چې کله ما مثبتې خبرې د خلکو کتې او نشرات مې د خلکو مثبت کتل نو زه ډېر خوشحاله وم زه د دې تصویر د خپل انځور نه د دې خلکو نه ډېر خوشحاله وم چې زموږ یو سرباز یو نظامي شخص دومره نازوي چې د حد نه وتي نو د دې خلکو د کور وداني شاداب صاحب ستاسې پر فیسبوک پاڼه مې وکتل چې تاسې د دغه انځور خپله هم شیر کړی او تاسې پې د باره د پاسه یو لیکنه کړې ده یو شعر مو پې لیکلی آیا دغه شعر مو خپل دی دا شعر مې خپل دی کله چې زه خبر شوم چې زما انځور داسې شعر شوی دی بیا یو چا ورور مې مثلا خپلوانو به مې زنګ ووه چې هلکه خلکو داسې منفي خبرې لیکلي دي خلکو داسې بیا د شعر کې ټول ما هغه کوم دغه چې وو هغه مې بیا ویلی دي قدرمندو کتونکو دا د شاداب صاحب هغه انځور دی چې د ده څخه په ناپامۍ کې اخیستل شوی زه به د کیمرې طرف ته ورنږدې کړم کیمرامین صاحب به هم تاسې ته دغه انځور په روښانه ډول باندې وښیي دا هغه انځور دی چې د شاداب صاحب څخه په ناپامۍ کې اخیستل شوی او بیا وروسته چې کله نوموړی پوهه شوی دی یو لیکنه یې پې هم کړې ده نو دغه شعر چې ده لیکلی تاسې سره به شریک کړي ځکه دا هغه څوک دی چې زیاتو اشخاصو به ده ته د مړ فکر کړی وي خو زیاتو به بیا ژوندی بللی وي موږ هم نوموړی په ستونزو سره پیدا کړی دی نو شعر ترې نه اورو شاداب صاحب مهرباني ژوندی اوسې وروره وی شعر د غزل په شکل مې ورته جوړ کړی او د انځور خپله بس دا زیږولی دی دا شعر هغه دا ځلې مې ښه ډېر ځان ته وجړل دا ځلې مې ښه ډېر ځان ته وجړل ډېره موده پس مې خپل تصویر ولید او پوه شوم چې اوس مې لیونی بولي پوه شوم چې اوس مې لیونی بولي ما چې کله ستاسو دا ضمیر ولید زه ورپکې څیرې ګریوان ناست یم زه ورپکې څیرې ګریوان ناست یم خپل ځان مې هنداره کې فقیر ولید او هغه چې قصې د الجهاد کوي هغه چې کیسې د الجهاد کوي هغه چې قصې د الجهاد کوي ما یې هم مرید ولید او پیر ولید او دا ځلې ډېرې مې بلا فتوې لیدلي دي ډېرې مې بلا فتوې لیدلي دي دا ځل مې رښتیا زړه د کافر ولید او خیر که به بر سر خپې ابله خپې یم خیر که به بر سر خپې ابله خپې ومه ما هغې سنګر کې لوی تاثیر ولید او آخره کې زه شادابه لاړې پوډري یې کړې زه شادابه لاړې پوډري یې کړې خواره نن مې خوار دا ستا تقدیر ولید شاداب صاحب د دغه انځور تقریبا څه کم کال کېږي که نه هو یو کال د یو کال نه یو څو میاشتې زیات خو شاید دا یو کال یې کېږي همداسې مننه قدرمندو کتونکو نن هغه شخص مونږ تاسو ته در وپېژنده چې ډېری ځوانانو ډېری خلکو به د ده څخه تمه قطع شوي
شاید د انځور په کتلو سره خلکو فکر کړی وي چې دا مړلی اوس په دې دنیا کې نشته، مګر هغه ژوندی دی، دا زموږ تر څنګ ناست دی، موږ د ده څنګ ته راغلو، د ده پوښتنه مو وکړله. څه کم 3 کاله یې په روزګان ولایت کې تیر کړي دي. هغه ځای په ملي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده. ډېرې ستونزې یې لیدلې دي، ډېرې سختۍ یې لیدلې دي. دغه شعر او دغه انځور هم سره ډېره نږدې رابطه لري. انځور خپله خبرې کوي. دا چې خلک یې په کومو نومونو یادوي ځانګړی فکر یې دی، مګر هر څه تاسې د شاداب صاحب څخه خپله واورېدل، د ده په زړه کې واقعیت چې درد دی، د ده په زړه کې واقعیت غم دی. د انځور په داسې یو حال کې اخیستل شوی دی که زه ووایم نو دغه درد د انسان د ویلو څخه هم لرې ده. که زه هر څومره هڅه وکړم چې دغه انځور اړوند تاسې ته ووایم، خو بیا هم زما په خوله هغه الفاظ نه راځي تاسې ته. دغه شاداب صاحب څخه تاسې دې دردونکي هغه خاطرات واورېدل، دردونکي خبرې مو واورېدلې د ده څخه چې په ده باندې څه تېر شوي، د ده په زړه به څه تېر شوي هغه وخت. ما خپله زیات وخت په ټولیزو رسنیو کې د نوموړي انځور ولید چې ښکته پورته کېده. ما هڅه وکړه تر څو له ده سره وګورم، دا ووینم چې دا څوک دی، د کوم ځای دی، ولې یې انځور داسې دی. اخر مې هم د ده د فیسبوک پاڼې څخه د ده درک پیدا کړ، او دا دی چې نن د ده څنګ ته راغلم، تاسې ته مې هم در وپېژنده. په پای کې د شاداب صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. شاداب صاحب الله مو ژوندي لره، تاسې د دې هېواد راتلونکي یاستئ. دا هېواد ستاسې غوندې ځوانانو ته اړتیا لري، او د دې هېواد په ساتنه کې ستاسې غوندې ځوانان دي چې قرباني ورکوي، او دې هېواد ته به امن، سوله او سوکالي راولي. ډېره زیاته مننه در څخه کوم. ښه راغلی وروره، خدای مار کله راولئ، دا ستاسو خپله دیره ده. له تاسو نه مننه کوم چې ماله مو وخت راکړه. قدرمنو کتونکو، د شاداب صاحب څخه تاسې د هغه د ژوند او د هغې د انځور اړوند واورېدل. نوموړی لا هم ژوندی دی، د هیلو لمر ته خپلې شپې سبا کوي. الله دې اوږد عمر ورکړي، تاسې ته هم ښه وخت.